نمبر 1 لیکچر تا چې هغه د آفیس مایکروسافټ ایکسل باره کې دی د مایکروسافټ ایکسل د انټروډکشن تعریفات باره کې دی نو زه راځم دې سره مایکروسافټ ایکسل ته وټ از مایکروسافټ ایکسل لومبې ذهن ته دا سوال راځي چې وټ از مایکروسافټ ایکسل چې دا مایکروسافټ ایکسل څه شی دی او دا څه لپاره موږ کارو نو یا ساتئ د نوم نه ظاهره ده چې وټ از مایکروسافټ ایکسل موږ داسې وایو چې ایکسل مینس excellent excel د څه نه اخیستی دی د excellent نه اخیستی دی excel means excellent مطلب یې دا دی چې excel is an excellent program دی excel ډېر زبردست پروګرام دی د چا دپاره د کیلکولیشن او د اکاونټینګ دپاره نو زه ساده الفاظو کې داسې ویلی شم چې excel is an excellent program for accounting and calculation excel چې کوم دی دا یو ډېر ایکسلنٹ یو ډېر زبردست پروګرام دی د پاره د محاسبې او د اکاونټینګ د پاره د اکاونټینګ او د کیلکولیشن د پاره چې کم کمانډ کم پروګرام مونږ کارونه هغې ته مونږه ایکسل ورته ویلې کېږي تاسو نه سبا څوک تپوس کولی شي چې دا کیلکولیشن او په اکاونټینګ کې فرق څه دی what is the main differences between these two یاد ساتئ کیلکولیشن مطلب دا دی چې تاسو مساوي زه ورته کوم چې 900 پلس 900 نو ګوره دا کیلکولیشن دی ما سره که تاسو انټر کړئ نو تاسو له اټومیټیکلی جواب دی درکړي 1800 نو دا کیلکولیشن دی که تاسو 90 شفټ اته ضرب 2 انټر یې کې دی نه د هر یو محاسبې نه مخکې مساوي علامه خامخا تاسو ورکوئ د هر یو محاسبې نه د محاسبې کولو لپاره مساوي علامه به تاسو په ایکسل کې خامخا مخکې ورکوئ که ورم نه کړه تاسو سره به کار نه کوي د سره انټر یې کړی ځای نه نو ګوره ما کې 180 از د آنسر وګوره تاسو دې ځای نه کتی شئ دلته که تاسو مساوي زه درکوم چې 10 مساوي 10 ډیوایډ بای 2 نو که زه انټر کوم نو ما ته راکوي 5 نو مطلب دا چې څومره ډیوایډ نه دا سلیش علامه تاسو سره مساوي وګوره دې ځای نه چې کله تاسو مساوي دا وګوره سه 90 ډیوایډ دا سلیش علامه ده تاسو سټریک د ضرب د پاره دا نو اخو سلیش ته کنه سلیش سٹار سلیش سٹار باندې نه پیژنې تاسو دوی غم شته نو ګوره دغه سي اوس همړه بس تاسو خو ایکسل ته راځئ چېرته وینډوز کې خو نه لګیا یا فرست ډے خو نه ده دا سټار او سلیش خو به تاسو خامخا ځان سره یادوئ سټار پسې سر راځي نو معنا او بس شفټ اته بس صحیح ده افتن صرف اته نو دغه سي دا خو تاسو الریډي ایکسل ته راغلی یې که نه کم از کم دا ځونه خو به تاسو پیژنئ داسې وګورئ 2 باندې تاسو ډیوایډ کوئ نو دا انټر کړئ نو دغسې تاسو له ضرب تقسیم منفي دا اټومیټیکلي 1 by 1 تاسو له درکوي نو مطلب دا ما سره کیلکولیشن دی دا ما سره محاسبه ده اکاونټینګ څه شی دی what do you mean by accounting اکاونټینګ دی څه شی اکاونټینګ یاد ساتئ دا د محاسبې یو قسم دی خو د یو خاص پروسې نه پس د یو خاص پروسس نه پس دې موږ ته جواب راته راکوي دې موږ ته صحیح جواب راکوي راته اکاؤنٹنگ مطلب دا دی چې it gives موږ داسې ویلی شو it gives result after some cycle یو سایکل دی یو چکر نه پس چې کوم دی دې ماته جواب راته راکوي it gives result after some cycle د یو سایکل نه پس د یو پروسس نه پس دې ماته اکاؤنٹنگ تاسو وینئ که نه نمبر 1 تاسو ګورئ اول موږ سره لیجر دی بیا د هغې نه پس جورنل دی جورنل دی بیا چې کوم دی ټرایل بیلنس دی بیا ټرایل بیلنس نه پس انکم لیجر جورنل ټرایل بیلنس انکم سټیټمنټ دی او د انکم سټیټمنټ نه پس چې کوم دی تاسو سره یاد ساتئ بیلنس شیټ دی دا خبره به ذهن کې یاد تاسو ساتئ دا هغې نه پس تاسو سره چې کوم دی هغه موږ سره بیلنس شیټ دا دی یاد ساتئ تر څو پورې چې لیجر نه جورنل نشئ جوړولی چې جورنل نه ټرایل بیلنس نشئ جوړولی چې انکم سټیټمنټ نه بیلنس شیټ نشي جوړولی یا ساتي دا یو سایکل دی یو چکر دی
د نه پس پتا اوس ته رزلټ ملوي. تاسو اکاونټینګ وای کنه فاینانشل اکاونټینګ تاسو نه اورېدلې ویل که زه سوې بي بي اي وایم او بي بي اي کې څه فاینانشل اکاونټینګ وایم. نو د هر یو افیس ضرورت چې کوم دی د پروګرامونو ته شته دی. مونږ په ایکسل کې دا دوه کارونه پې کولی شو، هم په اکاونټس کولی شو او هم چې کوم دی عمومي محاسبه پې کولی شو. داسې ډېر زیات پروګرام دی په ټوله دنیا کې په ټوله نړۍ کې چې هغه د اکاونټینګ او د کیلکولیشن لپاره استعمالیږي. لکه تاسو رقم ته وګورئ، تاسو یو سافټویر دی چې ته لوټس وایي یا دغسې اسپیسیس دی، داسې پیچ ټري ده، داسې کویک بوکس دی، کویک بوکس داسې ټیلی دی، نور هم ډېر سافټویر دي داسې چې هغه زیات کر د اکاونټینګ او د محاسبې دپاره کارول کېږي. خو یاد ساتئ ایکسل مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی ډېر فرینډلی دی، ډېر زیات فرینډلی سافټویر دی او تاسو په یو کار کولی شئ. دا فرینډلی دی موږ سره او فرینډلی ورته ځکه ویل کېږي چې دا هر یو کس پکې ډېر په اسانه سره کار کولی شي، ځکه ورته فرینډلی سافټویر ورته وایي. نو مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی دا یو فرینډلی پروګرام دی او فرینډلی ورته دې د وجې نه ویل کېږي چې دې کې هر یو کس ډېر په اسانه سره کار کولی شي. بل دا دی چې مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی کین بی کسټمایزډ دی ډېر په اسانه سره مونږ کسټمایز کولی شو بای این یوزر. هر یو یوزر پکې چې کوم دی ډېر په اسانه سره تغیرات راوستی شي، کسټمایز کولی شي. Microsoft Excel can be customized by any user. Microsoft Excel چې کوم دی هغه ډېر په اسانه سره موږ کسټمایز کولی شو. کسټمایز مطلب دا دی د خپلې خوښې مطابق پکې تغیرات راوستی شو. دا د هغې فایده ده موږ سره. څه چې ختمولی شو، څه چې اضافه کولی شو. نو سبا د ایکسل باره کې چېرته هم چې تاسو چېرته وظیفې له ځئ د ایکسل باره کې به تاسو نه خامخا تپوس کوي. تپوس دنه کولی شي واټ از مایکروسافټ ایکسل، ایکسل څه شی دی. ډېر په اسانه سره تاسو جواب ورکولی شئ. مایکروسافټ ایکسل چې کوم دی دا د محاسبې دپاره یو ډېر زبردست پروګرام دی. د محاسبې دپاره نه بلکې د اکاونټینګ دپاره هم دا یو ډېر زبردست پروګرام دی تاسو سره. نو موږ دغسې ویلي شو چې وګورئ مایکروسافټ ایکسل څه شی دی. ایکسل مینز ایکسلنٹ. ایکسل معنی ایکسلنٹ ته، ایکسلنٹ وایي زبردست ته. So Excel is an excellent program for accounting and calculation. دا Excel چې کوم دی دا د محاسبې دپاره یو ډېر زبردست پروګرام دی. accounting and calculation خو عام محاسبې ته ویل کېږي. accounting مطلب دا دی چې د یو خاص چکر سایکل پروسې نه پس چې کوم دی تاسو له به دې جواب درکوي. نو ځکه دقیق ته موږ څه ویلی شو that is called accounting. دغسې موږ سره نور سافټویر هم شته په ټول نړۍ کې. دا ټول سافټویر شته دی لکه لوټس دی، اسپیسیس دی، پیچ ټري ده، کویک بوکس دی، ټیلی دی. دا سافټویرز دي، دا سافټویر دی موږ سره او دا سافټویر چې کوم دی دا هم د محاسبې او د کلکولیشن دپاره استعمالیږي. خو دا اسان نه دی، ایزي نه دی. د ټول نه اسان سافټویر چې نن سبا کوم دی فرینډلی دی، تاسو پکې ډېر په اسانه سره کار کولی شئ. نو هغه صرف او صرف مایکروسافټ ایکسل. راځم د مایکروسافټ ایکسل چاپیریال یعنی محیط ته راځم. اوس دا خو ما د مایکروسافټ ایکسل ډیفینیشن تعریف مې وکړو. سبا دنه څوک کوېسچن کوي، سوال دنه کوي، نو دغسې یو په یو جواب تاسو ورکولی شئ. اوس راځم د مایکروسافټ ایکسل انوایرمنټ ته چې د مایکروسافټ ایکسل انوایرمنټ کې څه دي د هغې باره کې تاسو لږ پوه کړم. د هغې چاپیریال کې موږ سره څه موجود دي. نو آلریډي تاسو ته خو پته ده چې د مایکروسافټ ایکسل چاپیریال په محیط کې څنګه چې ستاسو مایکروسافټ ورډ محیط دی دقسې تاسو سره دام دي. نمبر 1 وګورئ تاسو سره هغه ټایټل بار دی لکه څنګه چې مایکروسافټ ورډ کې تاسو ویلي دغسې تاسو سره ریبن دی، دې ټولو ته ریبن ویلي کېږي. آفس 2016 کې 2014 آفس کې دلته وګوره صرف دا یو کمانډ نیو دی، ټیل می مور، ټیل می وات یو وانټ ټو ډو دس. دا پکې یو نیو کمانډ دی. نو ټول ما کمانډز کوم چې تاسو آلریډي په 2013 آفس کې د لارې نه کتې شو. دلته داسې وګورئ په هغې کې په دې ریبن کې یو ټیب دی لکه ہوم ټیب، انسرټ ټیب، پیج لی آوټ ټیب. وګوره دغسې یو ټیب پکې تاسو سره فارمولاز ټیب، ډیټا ټیب، دا پکې یو تاسو سره موجود دي. نور ما یو خبره ده موږ سره په هغه ټیب کې وګورئ تاسو سره ګروپ آف کمانډز دي لکه کلپ بورډ دی، فونټ دی، الایمنټ دی، نمبر دی، سټایلز دی، سیل دی، ایډیټینګ دی.
زمونږ په دې کې یاد ساتئ په ایکسل کې ایکسل زمونږ د شروع کیږي د کم ځای نه د فارمولاز او د ډیټا نه شروع کیږي دا خبره ذهن کې یاد وساتئ ځکه زمونږ فارمولاز زمونږ نور خو مغه دې کې به 1% کمانډ داسي چې مختلف په یو نور خو 99% کمانډ انسرټ کی دي ک پیج لیاوټ کی دي وګوره دا ټول کمانډز بالکل هغه سره یو شان ریویو دا سی ویو دا یو خبره ده فارمولاز او ډیټا پکې ما سره صرف نیو دي دیز ار دا پکې نیو کمانډز نیو ټیبس دي په هر یو پروګرام کې که تاسو پاور پوینټ ته پای کې دا هر څه مشترک دي صرف یو څو سيزونه پکې تاسو سره ډیفرنٹ دي لکه وګوره دې ته زرا سم پاور پوینټ دا نو وګوره په دې پاور پوینټ کې وګوره دا څه دا هر یو څه تاسو دې ځنه 1 بای 1 کته شي دلته لکه وګوره موږ سره انسر هوم دې انسرټ دې ډیزاین دې په دې کې صرف دغه درې ټیبس نه دي ټرانزیشن انیمیشن ان سلاید شو نو ریویو ویوز چې کوم دی خو تاسو مغه سیم دي لکه څنګه چې تاسو په نور پروګرامز کې وایي دا څه وګوره په دې کې نوې سره ما سره نوې پکې یو نیم باکس دی او یو پکې موږ سره فارمولا دویم نمبر پکې موږ سره فارمولا بار دی یاد ساتئ نیم باکس ان فارمولا بار دی په دې باره کې اخر کې په یو ما چې نیم وګوره دې ته نیم باکس وي او دې ته فارمولا بار وته ویل کی او نو اوما خبرې دي یو په یو تاسو په یو ما نمبر 1 تاسو تاسو نه سکی دي شي نمبر 1 په چاپریال کې د مایکروسافت ایکسل what is workbook workbook څه شی دی what is workbook workbook وایي څه تا د workbook څه مطلب دی بیا ساتي workbook چې کوم دی is the collection of sheets د ویل کی یو څو sheets چې وځي شي ناغه ته مونږ سویلی شو اې ته مونږه workbook وته ویل کی وګوره تاسو ته برابر د لیکلي دي کنه book number 1 کمانا سیم نه تک ویره سوک سوک ایترا ریلیکس کینه وګوره سوک چې کم بس خامخا ویو نه امکان کوي حضرت علی چا باندې سویلی لګی دي دي اړم به مې روز باندې راغلي دي کنه سو وګوره what is workbook لکه څنګه چې تاسو په مایکروسافت ورډ کې ډاکومنٹ وایي کنه ډاکومنٹ چې به یو 100 پیجز یو ځای شنو هغه ته ډاکومنٹ وته ویل کیږي دا یو څو شیټس یو ځای شي لکه وګوره دا شیټ نمبر 1 شیټ نمبر 2 شیټ نمبر 3 شیټ نمبر 4 زه واپس داسې وګوره دا شیټ ډیلیټ کولم شم دې زینا وګوره دا زما د ډاکومنٹ شیټ د ورک بک شیټ دی دا ډیلیټ کولم شم دې زی نو بک 1 چې کومه دا زما ا کلیکشن اف شیټس دی یا ساته ان ا سنگل ورک بک په یو سنگل ورک بک کې وی کین ټیک یاد ساته 255 شیټس دي زنه موږ واستې شو په یو ورکبوک کې موږ 255 شیټس واستې شو دی لارې نه وګوره که تاسو فایل مینیو تراله او دې زنه وګوره دی آپشنز تراله دلته او بیا تاسو وګوره انکلود دیس مینی شیټس دا وګوره دلته نو کچرم زه دلته د 255 نه زیاتې کما نو ماته وینا 255 دي کنه چونکه دا د صفر نه شروع کیږي نو د دې ټوټل چې کومه 255 سره یعنی دا تاسو کومول زیاتول نه شي دي زینا اضافه شیټ شراولې د لار نه تاسو راوستي شي سبا د نو سوک تپوس کی چې په یو وربوک کې مونږ 100 شیټ سغستی شو 255 شیټ اغستی شو زه واپس داسې 255 ډیر کافی شیټس دي ما سره څنګه چې مرګري تاسو کوېسچن وکړو what is worksheet څه شی دی دا ورکشیټ یا ساته سو کو ته ایکټیو شیټ وای ایکټیو شیټ سو کو ته ورک شیټ وته ویل کیږي سو کو ته شیټ وای وګوره دې زینا سو کو ته الکترونیک شیټ وته ویل کیږي سو کو ته سپریډ شیټ وته وای نو په هر یو نوم تاسو ته وای دې یو مطلب دی سو کو ته ایکټیو شیټ ورک شیټ شیټ الکترونیک شیټ سپریډ شیټ معنی یو د موږ سره ګوره موږ سره دوه قسم شیټس ته عمومي تور باندې یو مینوال شیټ دی یو الکترونیک شیټ دی مینوال دا دی لکه څنګه چې تاسو ازریه لیکنه نو تاسو هغه فیلینګ کوي کنه دغه پلاس باندې نو یاد ساته دغه اټینډنس شیټ چې تاسو کوم اخلي کنه نو دغه شیټ چې کوم دی دغه شیټ ته موږ مینوال شیټ وتا اصل کې مینوال شیټ وتا وایي
اټینډنس شیټ چې کوم تاسو جوړوي کنه په لاس باندې ټیک کوي دا اټینډنس شیټ دی او الکترونیک شیټ دی ته ځکه ویل کیږي چې دا په برق باندې چلیږي که تاسو سره برق نه دا شیټ تاسو کار پنه شي کولی نو څوک وته اکټیو شیټ وي څوک وته ورک شیټ وي څوک وته شیټ وي الکترونیک شیټ او سپریډ شیټ ون بای ون وته ویل شي تاسو څه شي دی چې کلم ا کلیکشن اف روز اینڈ کالمز چې کله روز اینڈ کالمز یو ځای شي دا ته موږ د سویل شو ورک شیټ او الکترونیک شیټ وته ویل کیږي دا خبر به ذهن کې یاد وساتئ چې کله روز او کالمز یو ځای شي کلم چې تاسو سره یو څو روز او کالمز یو ځای شو کمباین شو دا روز او کالمز راز نه روز ښه روز او کالمز یو ځای کېدون تاسو ته شیټ یا الکترونیک شیټ جوړیږي تاسو ته مثال ګوره کې چې تاسو وګوره دلته دا کالم څه شی دی دا یو کالم دا عمودي او سو سیلز د قصیدا دته سیل ته تاسو حجره وایي کنه دا چې وګوره د قص یو ځای کېږي نو دینه کالم جوړیږي او چې افقي یو ځای کېږي نو دینه رو جوړیږي تاسو سره په دې شکل کې چې تاسو ته کالم جوړیږي وګوره کالم په دې شکل کې تاسو ته رو جوړیږي دې ځنه باس نو وګوره چې کلم ا کلیکشن اف روز اینڈ کالمز وګوره دې تر سره تاسو ون بای ون چې کوم دا روز کالمز دې ځنه غستې شي دا هغه یو ډېر اسانه طریقه دی یو ایزی میتھډ دی نو وګوره په دې شکل کې زه کالمز دا زما رو دا وګوره دا 27 22 23 24 25 26 دا رو دی ما سره او په داسې باندې وته کالم ویل کیږي وګوره دې ځکه تا دې د سویل کیږي کالم افقي چې کله عمودي چې اوسو سلی او زی شي کالم دی افقي چې اوسو سلی او زی شي رو د مو سره نو چې دا روز او کالم سټول او زی شي نو دې مال اتوماتیکلی یو شیټ جوړي راځي سبا د نو څوک تاسو کوي what is row and column row and column څه ته ویل کیږي رو ځان لده کالم ځان لده یا ساته رو چې کوم دی a collection of horizontal cells چې اوسو cells یو ځای شي نای ته مونږ رو وته ویل کیږي بس horizontal cells افقي چې اوسو cells یو ځای شي دې څنګه دا افقي چې اوسو cell یو ځای شي یا ساته دې ته مونږ سویلی شو دې ته مونږ رو وته ویل کیږي یا ساته in a single worksheet په یو worksheet کې مونږ سره 10,48,576 روز یا ساته دا خبره په یو شیټ کې په یو شیټ کې 10,48,576 روز دي او یا ساته in a and we have 16,384 چې کوم دی دا موږ سره کالمز دي دا موږ سره کالمز دي را سره یاد ساتئ دا شو کو مې دوست اوس وګوره یاد ساتئ که تاسو وګوره دا رو دا سره روانه ده کنه دغه سي که تاسو کیبورډ د لارې دې ته را تک کوي کنه ډېر په اسانه سره دې ته راتلی شي وګوره دلته ولاړې ما کنټرول ډاون ایرو کی سره وګوره کنټرول ډاون ایرو کی وخه 10,48,576 روز کنټرول اپ ایرو کی دې زنه وخه ډایرکټ پتا سوم دې زه تراولې چې دا 1 نمبر رو کالم ته زه کنټرول وګوره دې زه کې رائټ ایرو کی دا وخه وګوره تاسو دې زه تراوسته خدا ایکس اف ډی فارم کې درکړل دا خو مو سره 16000 نه دي کنه سره دی خو لکه دوی خپل الفابیټس لیکلي دي که یو کس ته وایي چې نه ماته دا اعدادو په شکل کې وښایه فایل مینیو ته راشئ را بشي آپشنز ته را بشي دې ځنه فارمولاز ته R1C1 ریفرنس سټایل به انتخاب کې او دا به دې ځنه کې بکې باس نو ګوره ماته راکړ کنه چې ستا اخیری کالم چې کوم دی 16,384 کالمز پورې دې ځای کې شته اخو تاسو سره بل کالم نشته دی واپس فایل مینیو ته راشئ بیا دې ځنه آپشنز باندې کلیک کا اگین فارمولاز ته راشه R1C1 ریفرنس سټایل نه دا ټیک مارک لري کا او دا اوکې کړی سینا وګوره ماته XFDA ماته اتوماتیکلی راځه راک وګوره کزه دې ډاون ایرو کی تراشه واپس کنټرول لیفټ ایرو کی زو وخما وګوره دې شکل سره تاسو 1 by 1 دې لارې نه راتلی شي دا یو آسان ایزی طریقه ده 1 by 1 موږ دې څنګه غستې شو نو سبا د نو کوېسچن کوي چې به په کم طریقې سره دا میتھډ زو کما نو دې لارې نه یو په یو چې کم دې دا ځاغستې شي
نو مطلب مې دا دی چې سبا د څوک د روز او د کالمز باره کې څوک تپوسو کی دقسې یو جواب تاسو ون بای ون هغې ته ورکولی شئ. بل موږ سره وګورئ وټ از سیل ریفرنس. سیل ریفرنس او سیل ایډرس دې ځای نه سیل ریفرنس څه شی دی، سیل ایډرس څه شی دی. نو باید چې تاسو دا یاد وپېژنئ چې سیل ریفرنس یا سیل ایډرس څه ته ویل کېږي. کلم چې دا روز او کالمز دا کلیکشن آف روز اینڈ کالمز دي که نه تا سره د سیل ایډرس اور سیل ریفرنس څه شی دی تاسو ته زه ویم. ګوره تاسو په دې ځای کې ودرېدئ که نه هلته په نیم باکس کې ما ته څه ښایي F37 ما ته ښایي. دلته ما ته شو کوي F37 مطلب دا دی چې F نمبر ما سره کالم دی او 37 نمبر ما سره رو ده. وګورئ چې تاسو هر ځای ودرېږئ D40 D نمبر کالم دی 40 نمبر تا سره رو ده. هر ځل چې تاسو نه څوک تپوس کي الفابیټس دا حروف تهجی به تاسو ته دا به تاسو ته کالم ښیي او نمبر به تاسو سره همیشه دپاره رو به درته ښیي. دا خبره ذهن کې یاد وساتئ. نمبر به تاسو سره همیشه دپاره رو ښیي او الفابیټ چې کوم دی هغه تاسو سره همیشه دپاره کالم به درته ښیي. نو باید چې تاسو ذهن کې ځان سره یاد وساتئ چې او دقسې دې ته مونږ سیل ریفرنس یا سیل ایډرس مونږ ته ښیي. دې ته سیل ریفرنس وایي یا ورته سیل ایډرس وایي او دا به تاسو سره کوم ځای کې ښیي دا به تاسو سره نیم باکس ښیي. نو ما ته پته ولګېده چې نیم باکس څه کار کوي. نو دا نیم باکس چې کوم دی اټ شوز سیل ریفرنس راته ښیي دا اور سیل ایډرس راته ښیي. ستاسو کسان هم کوم دی او بل په دې کلاس کې زه نور کسان اضافه کوم بل کلاس نه راځي که نه نن دپاره به دومره بس دي خو هم ده که نه ځکه دا لیکچر ته بیا زه واپس کولی نه شم نو تر هغې پورې